بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. مجاهده تاسې عادي خلک نه، تاسې د یو سپېڅلي پاک اسلامي نظام نمایندګان یې. د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمونکی د کفر فساد او ملحد. هر مجاهد هر سرتیری دا د پاک او سپېڅلي نظام نماینده ده. ماتونکی د هر ستمګار او جابر، مقابل دی مغرور تا اجل د کافر. مجاهده دا پاک او سپېڅلی نظام دا په ډېرو لویو قربانیو راغلی نظام، دا نظام چې په زرهاو په لکاو شهیدان مړ کړي دي، په زرهاو په لکاو اعتماد راته پاتې دي. دې پاک او سپېڅلی نظام محافظ ساتونکی او نماینده ته. نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن. دا نظام به ته ساتي، دې نظام حفاظت تا په غاړه ده. په څنګ کې اوس د دې نظام نماینده ته که ته ښه اخلاق وکړې، ښه خوی وکړې، د خپل کړېدلي ځورېدلي ملت سره ښه برخورد وکړې، دا ټول نظام د تا د ښو اخلاقو نه ښایسته کېږي. محافظ د قرآن دی د سر په سودا، قربانیږي په دین او د خدای په رضا.